د نیوټن قصه به مو ډېره زیاته اورېدلې وي چې ورځ نیوټن د مړۍ د ونې لاندې ناست و او په دې وخت کې یو مڼه د ونې څخه ولوېدله. کله چې نیوټن دا مڼه ولیدله نو فکر یې وکړ چې دا مڼه ولې د ځمکې طرف ته راوغورځېده او ولې په کوم بل طرف پاس یا اخوا دېخوا ولې ونه غورځېدله. نو له ځان سره په فکر کې شو، د جواب په لټه کې شولو چې په نتیجه کې د ځمکې جاذبه قوه او د داسې نورو فضایي اجسامو قوې کشف کړلې، او یا هم د البرټ آینشټاین قصه چې په خپل نوي فکر سره یې وکولی شو پوره د فزیک علم ته یو نوې بڼه ورکړي، داسې یوه بڼه چې هیڅ چا یې تصور هم نشو کولی، او د فضا، وخت او جاذبې قوې په اړه زموږ نظریه بدله کړله، او یا هم د توماس ایډیسن قصه چې په خپل نوي فکر سره یې ټوله نړۍ روښانه کړله. د دې ټولو اشخاصو له ژوند څخه یو مهم درس خلاقیت یا نوی فکر کول دي. په لکونو او میلیونونو خلکو لیدل چې مڼه او نور اجسام د ځمکې طرف ته راغورځېږي، خو هیڅ چا هم پوښتنه نه کوله چې ولې. په سلګونو او زرګونه ساینسدانانو د نیوټن نظریات د ځمکې جاذبې قوې په اړه لوستي وو، مګر هیڅ چا هم د هغې خلاف سوچ نه کولو، خو آینشټاین د هغې خلاف سوچ وکړلو او په نتیجه کې نوې نظریې کشف کړئ. نو که تاسو هم په هر بخش کې هستئ، نوی فکر وکړئ، د چا له اختلاف څخه مه ډارېږئ او هیڅ څوک هم په پټو سترګو مه تعقیبوئ.